د حق سر څخه غټه واقعه راغلی و الله پاک بچ کړو او نو تاسو او د ملګری خبرې خپل هم واورئ د پروګرام متلی پروګرام جو نکول او د وخت سره د سره څه واقعه راغلی و د ملګری وای د ما ویل تاسو د ګوره پروګرام زر راحت هم کړی سی واه د پاره غزدي خطر و د څه کوي دی خو خپل دین اسلام مخې ته سپورټ کوي مخکې خلکو ته رسوي او ځکه نن سبا سوشل میډیا دور دی د خپل پروګرامونه دا کوي خو د سره هم د سی واقعیا راځي عملګری وای یو ځل د درې ځای د سره سخت واقعیا راغلي دي خو ځکه چې دین اسلام د دشمنان دي او دا سر صاحب سپورټ کوي په هر طریقې سره هر کې ویډیو درجه نام زمي مخې شیر کوي او ځکه دین اسلام مخې تلاش شي د پرونه صحابان د خواراني کوي د دین اسلام موږ تر رسولې دي په هر طریقې سره دا ویډیو سره تاسو ګورئ په سکرین متاسو ته دا ویډیو ښکاری د دې تاسو ته معمولی غونډه لګ وضاحت کو دا موږ سره په اکثر پروګرامونو کې داسې وشي خو نن د ډیر مجبورن تاسو سره دا موږ تاسو ته مخې تکدو پرون زمونږ نوی ریکارډینګ کې موږ ته داسې اندازه ولګېدله او موږ شکی شو نو ما دته د اشاره وکړله تاسو ته په سکرین باندې ښکاري ما دته وی خاکسار صاحب دا پروګرام راغونډ کا چې د دې ځینو اوچتېږو او دا سو پروګرامونو کې داسې وشو اکثرو ځایونو کې موږ سره کېږي اکثرو ځایونو کې دې نه مخکې یو پروګرام کې دې ته د ګاډي مخامخ کړی و الله جل شانهو تی بچ کو بل ځای کې دغه شانتې د ګاډي اټیک پې وشو باقاعده لاس لګېدلی و د شیشې سره خو خدای د حفاظت وکړو وجه دا ده چې الله جل شانهو د حفاظت ځکه کوي چې د دین اسلام دا چې کمی اهم خبري دا منګو تاسو ته د مایک په ذریعہ باندې را رسي او زما د پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه عظیم سیرت دغه زندگی زما اوستا مخې تک دی په دې مایک باندې خو زما د پیغمبر دشمنان ډیر زیات دي خو ان شاء الله الرحمن چې الله جل شانه زمنګ په لاسو کې داسې طاقت اچولې دی او الله جل شانه زمنګ پر دماغ کې داسې سوچ اچولې چې دغه خلق چې په دوی باندې زما صرف نظر امراله چې ما ته ولګي چې دا زما د پیغمبر دشمن دی چې د دې سړی سره به منګه هغه عمل کوو هغه عمل چې ان شاء الله الرحمن دل به منګه سپېږمي او سرونه یو ځای کوو او دې چې کله کور ته به یو سینو کور کې به د پیژنګلو نه او دا دې چې کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی زما د پیغمبر سیرت زما استا په مخ کې باندې په دې مایک باندې موتا تک دی په دې وجه باندې دغه خلق زما د پیغمبر چې کوم خبرې کیږي په دې مایک باندې نو هغه یو نسبت د جوړلې نو په دې وجه باندې د ختمول غواړي خو یاد وساتئ نه دا نکیږي چرې بم داسې ونشي ان شاء الله الرحمن چې ترسو پورې موږ ژوندیو موږ د سره پسنګ کیو دی به زموږ د پیغمبر دا سیرت دی مخې تک دی په دې مایک تاسو دا ویډیو کتله نو دغه سی واقعیا د سر راغلی ما تاسو سره هم وهم ځکه چې د اسلام دومره خلک نه غواړي چې مخې ته لاړ شي او د خپل وسو دا کوي نشه به سوشل میډیا د سوشل میډیا باندې خلکو ته دا رسوي زه ډېره مهرباني ویډیو کتلو او ما والسلام